سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دوه نوې جملې جوړوم. د الماني ژبې رواني خبرې دي، کولی شئ تاسو ترې استفاده وکړئ. د محمد جان په غوښتنه باندې دوه جملې جوړوم. وایي په الماني ژبه باندې څنګه وایو تاسو د میاشتې 100 ساعته کار کوئ او بل تاسو ته په ساعت باندې 100 یورو درکوي. اوله جمله زده کوو چې تاسو د میاشتې 100 ساعته کار کوئ. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Wie viele Stunden arbeiten Sie im Monat? Wie viele Stunden arbeiten Sie im Monat? Wie مطلب څومره، viele Stunden مطلب ساعته، وایي 100 ساعته کار کوئ د میاشتې. او بله جمله زده کوو چې تاسو ته په ساعت باندې 100 روپۍ ملاویږي یا تاسو ته په ساعت باندې 100 روپۍ درکول کیږي یا تاسو په ساعت باندې 100 روپۍ لاس سره وړئ. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Wie viel Euro bekommen Sie pro Stunde? Wie viel Euro bekommen Sie pro Stunde? یعنی تاسو په یو ساعت